پر نفس د اعتماد دپاره یو بل مهم او اساسي شرط دا دی چې د مشرتوب قوه په ځان کې راولي. د ځان سره دا احساس ولري چې زه باید مشر اوسم او د مشرۍ ځواک زه په ځان کې باید ولرم. دا په دې معنا نه چې موږ د یو اقتدار یا واک یا صلاحیت غوښتنه په خوله کوو، خو بلکې د بشر تقاضا باید دا وي چې زه باید ځینې چارې منظمې کړم، چون خو زه مسؤل دې مځکې ته راستول سوی یم او خلیفه یم. ګورئ، زه یو ډېر عادي مثال در کوم، شاید ډېر عجیبه مثال وي. کله چې ماشومان لوبې کوي نو خو دوې ډلې جوړې کړي. په دوی کې په دغه هلکانو کې یو دوه هلکان پورته سي، وایي څوک زما سره یو ځای کېږي، څوک زما په ډله کې یو ځای کېږي. منتها یو بل کس ممکن ولاړ وي هغه پای ته، هغه بیا په دې کې حیران وي چې زه اوس د چا د ملګري سم او د چا په ډله کې د چا په ساتیري و بازي کې ځان راولم چې مسابقه ورسره وکړم. هغه پر نفس اعتماد نه لري او هغه د نفس د اعتماد پر اساس باندې په خپله خوله د یوې ډلې د یوې لوبې د ډلې د ګروپ مشري په غاړه باندې اخلي. پس وروسته تاسې په خپل ژوند کې مسؤلیت منونکي اوسېږئ او دغه مسؤلیت منونکي هغه وخت جوړېدلی سي چې د مشرۍ ځواک په ځان کې ولرئ. دا وړتیا په ځان کې باید محسوسه کړئ او پیدا کړئ چې زه باید د کور مشري وکړم، زه باید د جامعې د ځینو برخو مشري وکړم او دغه وړتیا زه باید په ځان کې ولرم. نو دغه نفساني باور چې دلته شتون ولري، ته کولی سې په خپل ځان کې د مشرۍ ځواک ترلاسه کړې او د ژوند ټولې چارې عیارې منظمې کړې. د ځان ته د خیر رسونې تر څنګ به د جامعې او انسانانو ته هم خیر رسولی وي. خو شته د ځانه څخه پیل